بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د ریاضي حساب درسونو ته. هیلې ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو د لومړي لوست څخه در سره تعقیب کړي وي او یو څه هم ترې زده کړي وي. ګران زده کوونکو، په مخکې لوستو کې موږ او تاسو د جی سی ډي او ال سی ام په باره کې وغږېدو. هم جی سی ډي موږ پیدا کړو په مختلفو طریقو باندې او هم په ال سی ام باندې چې څو طریقې لرو دی موږ هغه په څو طریقو باندې پیدا کړل. هیله ده چې هغه درسونه مو زده کړي وي. په مخکې درس دی نه موږ مخکې د دې لوست څخه موږ او تاسو د ال سی ام او جی سی ډي په خواص باندې وغږېدو او یو لنډ لوست هیله ده چې هغه هم در سره لیدلی وي او یو څه هم ترې زده کړي وي. ګران زده کوونکو، په دې لوست کې راځو هغه عبارتي سوالونه چې د جی سی ډي او ال سی ام په باره کې دي، هغه به په دې درسونو کې موږ او تاسو مطالعه کړو. لومړی عنوان چې موږ او تاسو لیکو چې د جی سی ډي عبارتي مسایل یا سوالونه. ګران زده کوونکو، د جی سی ډي عبارتي مسایل یعنې په دې معنا چې تر اوسه موږ عددونه درکول یا عددونه مو واخیستل، هغې به هم جی سی ډي پیدا کوله که نه، تر ټولو غټ قاسم به مشترک قاسم به ورته پیدا کوو. اوس موږ ته یو عبارت راکول کېږي، یعنې یو قصه، یو عبارت، یو سوال عبارتي شکل راکوي او موږ ته وایي چې هغه سوال حل کړي. نو موږ او تاسو یو څو سوال دې لوست کې د جی سی ډي په باره کې کار کوو. نو دا چې تاسو انشاءالله در سره وګورئ، بعد دې نه به انشاءالله نور سوالونه چې تاسو ورسره مخ کېږئ، انشاءالله هغه سوالونه به حتما تاسو حلوئ. صحیح ده ګران زده کوونکو. موږ دلته سوالونه مختلف لرو. لومړی سوال داسې راغلی دی ګران زده کوونکو، وایي بي یو طبیعي عدد ده. بي یو طبیعي عدد دی. کله چې 9 او 140 په بي باندې تقسیم شي، په دواړو حالتو کې باقی مانده 15 راځي. نو تاسو د بي لپاره تر ټولو غټ ممکن قیمت پیدا کړئ. ګورئ سوال څنګه ساده سوال ده. ګران زده کوونکو، موږ یو عدد لرو د بي په نامه او موږ ته وایي چې همدغه بي پیدا کړئ. دا څه رقم شرط لري؟ شرط یې دا ده ګران زده کوونکو چې په دې بي باندې کله چې 9 تقسیم شي باقی مانده 15 راوځي، او کله چې 140 تقسیم شي باقی مانده څو راوځي؟ باقی مانده 15 راوځي. نو تاسو راته وایئ چې دا بي تر ټولو غټ قیمت به څو وي؟ صحیح ده. واړه عددونه به وي، یعنې څو عدده به موږ داسې لرو ګران زده کوونکو چې 9 پرې تقسیم شي هم باقي مانده 15 راوځي، او 140 چې هم پرې تقسیم بیا هم باقي مانده 15 راوځي. موږ ته په دغه عددو کې چې دا څو دانې دي، دې کې موږ ته تر ټولو غټ عدد پکار ده، یعنې تر ټولو غټ عدد موږ ته را پیدا کوي. موږ او تاسو څه کوو؟ اول داسې وایي چې دا عدد چې 9 کله چې په بي باندې تقسیم کیږي، په دې معنا چې د دې نوره برخه، یعنې د 9 نوره برخه ټول په بي باندې پوره تقسیمیږي، فقط هغې کې څومره پاتې کیږي؟ 15 پکې پاتې کیږي. یعنې دا عدد څه رقم عدد ده؟ داسې یو عدد ده چې د دې یوه برخه په دې بي باندې پوره تقسیمیږي او یو بله برخه یې 15 پکې پاتې کیږي. نو هغه برخه چې په بي باندې پوره تقسیمیږي هغه به څه وایو؟ موږ وایو 9 منفي څو ده؟ 15. 40 ده ګران زده کوونکو. یعنې 40 په بي باندې ختم شو، پوره تقسیم شو، خلاص شو خبره، او 15 پکې څه شو؟ پاتې کیږي. صحیح ده که نه؟ یعنې کله چې موږ 9 نه 15 کم کړو نو موږ ته به 40 راکړي. همداسې ګران زده کوونکو 140 کې هم موږ 140 کې داسې برخه لرو چې په بي باندې پوره تقسیمیږي او هغې کې یوه برخه چې 15 ده هغه پکې باقي پاتې کیږي. نو موږ د 140 نه څو تفریقه وو؟ 15 تفریقه وو چې هغه څو راکوي؟ 14. یعنې 14 داسې عدد ده چې په بي باندې مکمل تقسیم شو، خلاص شو، او هغې کې 15 پاتې کیږي چې هغې ته موږ باقي مانده یا ریمایندر وایو. صحیح ده ګران زده کوونکو. اوس ګران زده کوونکو پیدا کوو چې دغه عدد په کم عدد باندې یعنې پوره تقسیمیږي، تر ټولو غټه. داسې خو داسې که وګورئ یو باندې دواړه پوره تقسیم، په دوم دواړه پوره تقسیمیږي که نه، په درېیم دواړه پوره تقسیمیږي، په څلورم مثلا دواړه پوره تقسیمیږي. موږ تر ټولو غټ قیمت د دې پکار ده. کله چې تر ټولو غټ قیمت خبر راځي ګران زده کوونکو، راساً جی سی ډي به اخلئ. نو 40 او 14 جی سی ډي به واخلئ. دواړه به جی سی ډي پیدا که، اول په دوی به یې وویشئ، دلته 12 راځي، دویم عدد کې 18، بیا په دوو ګران زده کوونکو 6 ده، او دې عدد کې څو ده؟ 9 ده. اوس نور په دوو دواړه نه کېږي، په دریو تقسیموو، 2 3 او 3 2. صحیح ده. جی سی ډي کې مو ویلو تقسیم به تر هغې پورې کوو چې دواړه عددونه په یا څو ټول عددونه په همغه یو عدد باندې وشي. 2 او 3 داسې عدد نه لرو چې دواړه پرې وشي، نو خبره همدغلته دروو، دغه عددونه یو بل سره ضربوو، د دې جی سی ډي پیدا کېږي. 2 په 2 کې 4 په 3 کې څو کې ګران زده کوونکو؟ 12. نو دغه عدد موږ ته څو راغی؟ 12 راغی.
صحیح ده. یعنې دلته دا 12 ده چې 40 پې پوره تقسیمیږي او 14 پې پوره تقسیمیږي. صحیح ده. اوس خو موږ د دې عدد یعنې دغه عدد چې ده دغه عدد تر ټولو غټ عدد ده ګران زده کوونکو چې دغه عدد 9 پې پوره تقسیمي او پې تقسیم کې باقي مانده 15 راوځي او کله چې 40 پې تقسیم کې باقي مانده څو راځي 15 راځي چې د امتحان لپاره تاسو خپل هم د سوال نه لوي. یعنې اوس کېنی ورته 9 راواخلئ په 12 تقسیم کې تاسو به وګورئ چې باقي مانده 15 ده. بیا 41 راواخلئ په 12 تقسیم کې بیا به وګورئ چې باقي مانده څو ده 15 ده. زموږ سوال به همداسې شي حل شي ګران زده کوونکو. صحیح ده ګران زده کوونکو. بل سوال دا وایي یو سړی مستطیل شکله ځمکه لري، یعنی مستطیل ډول ځمکه لري چې د هغې عرض 1.8 متره او طول 250 متره دی او دا غواړي چې د خپل دغه مستطیل ډوله ځمکې شاوخوا نیالګي کېنوي چې د دې دو ترمنځ فاصله باید مساوي وي او تر ټوله ډیره باید انتخاب شي. دا شخص باید څومره فاصله د نیالګیو ترمنځ یا واټن د نیالګیو ترمنځ وټاکي او څو نیالګیو ته ضرورت لري. یعنی ګران زده کوونکو سوالونه اصلا دري ژبه باندې دي ګران زده کوونکو، زه پښتو ته اړوم نو په بخښنې سره که بعضې یعنې جملې صحیح درته نه بیان کېږي نو تاسو هم بخښنه کوئ. یعنې سوالونه دري شکل دی او زه پښتو ته راوړم. ګران زده کوونکو سوال داسې راغلی و یو سړی ځمکه لري او ځمکه یې څه رقم ده مستطیل ډوله ده، داسې مستطیل ډول باندې ځمکه لري چې د دې مستطیل ډول ځمکې عرض چې ده 1.8 متره ده 1.8 متره او اوږدوالی چې ده واټن یې څومره راځي 250 متره ګران زده کوونکو داسې راځي. موږ ته وایي دا شخص یا دا سړی غواړي چې د دې څلور خواو د دې مستطیل شکله ځمکې خپل چې کېدي نیالګي کېدي، یعنې نیالګي کېدي او ټول نیالګي باید فاصلې یو بل سره چې برابر وي، یعنې داسې نه د چرچرته کېدي، باید فاصلې برابرې وي او داسې برابرې وي چې در هغې نه نور یعنې غټه فاصله انتخاب نشي کړی. یعنې تاسو کولی شي چې یو متر ونیسي، کولی شي مثلا 2 مترې ونیسي، صحیح ده که نه 3 مترې ونیسي، خو تر ټولو غټ اوږدوالی څومره باید ونیسي، صحیح ده څومره فاصله نیوی شي او د دغه چارچاپیر څومره چې غواړي څومره ونې چې ضرورت دغه د شمېر یې راته ووایي. اول به تاسو درته ویلي چې د دې فاصله پیدا کړئ دغه دوه عددو کې چې موږ عددونه دلته یعنې نیالګي کېنوو د دې دواړه فاصله غواړي او تر ټوله غټه فاصله غواړي نو موږ د دې دواړو السیم پیدا کوو 1.8 راخلو 1.8 او 250 راخلو تقسیموو یې په دوو. دلته دا وویشي څو کېږي ګران زده کوونکو 8 یعنې 8 کېږي او دلته دا وویشي 1 کېږي دلته 2 یو هغې ته ورکوو 10 کېږي 15 یعنې 2 15 یو سل 15 شو. صحیح ده. اوس په 2 نه تقسیمیږي په 3 نه کېږي نو په 15 ویشو یو 15 کېږي ګران زده کوونکو او 3 دې هلته ورکړئ شپږ 15 څو کېږي 10 کېږي. دلته راځو 2 څو کوو 2 15 2 هغې ته ورکړئ 15 15 شو. اوس بل داسې عدد نه لرو ګران زده کوونکو چې 14 او 15 په پوره تقسیم شي دلته درېږي دغه دوه عدده ضربوو 2 په 15 کې 10 متره، یعنې دلته باید فاصله د یو نیالګي تر بل نیالګي پورې څومره وي ګران زده کوونکو 10 متره فاصله وي. د 10 مترو نه غټه فاصله نشي نیولی، کوچنی شاید ونیولی شي، یعنې یو متر ونیسه مشکل نه لري، بیا اخر کې یعنې ټوله فاصله مساوي راځي، یعنې اخر کې ټولې ونې مساوي تقسیمیږي مشکل نه لري. خو تر ټوله غټه فاصله څو به نیسي 10 د 10 نه کې 11 کې بیا داسې نه کېدلی شي څو نیالګي به کېږي بیا هلته به وګورئ چې فاصله به خرابه شي د ونو ترمنځ به فاصلې مساوي نه وي، یو به مثلا فاصله د زیاترو به 11 وي او بعضو کې به بیا 9 فاصلې بعضو کې به 8 فاصلې په دې چې تاسو هغه معیار چې ټاکلی هغه هم نه ده کړی نو معیار یې څو ده 10 متره وټاکئ هېڅ مشکل هم نشته ده. نو دلته ونې راځي. اوس دلته یوه خبره حل شوه چې د دې ترمنځ واټن به یې څومره وي 10 متره. دویمه خبره ګران زده کوونکو چې څومره باید موږ څومره نیالګي راوړو. نو نیالګي چې راوړئ ګران زده کوونکو اول د دې مستطیل محیط پیدا کړئ. محیط مثلا دا 1.8 متره د دې عرض ده نو د دې دخوا عرض هم 1.8 متره ده، دا طول چې 2.5 ده دا طول هم 2.5 متره ده ګران زده کوونکو. ګران زده کوونکو کله چې موږ غواړو چې د یو مستطیل محیط پیدا کوو نو د دې ټولې زولې اوږدوالی پیدا کوو، یعنې ټول جمع کوو، یعنې وایو چې 2 دانې 2.5 لري 2 دانې 1.8 لري نو 2 ضرب ده 1.8 جمع 250 داسې هغه کوو. صحیح ده. د دې محیط پیدا کوو 2 ضرب دی ول 2 چنده په دې شو چې 2 دانې درشي 1.8 دې سره جمع کوو کېږي 410
یعنې 0 ده او 6 او 5 11 کې یو اصل شي 1 2 3 3 یو 4 صحیح ده. اوس دا ضرب کې 800 کې ګران زده کوونکو 820 متره، یعنې د ټول ځمکې چې موږ دلته لرو د ځمکې محیط چې ده 820 متره ده او هره فاصله موږ څو ټاکلې وه ګران زده کوونکو 10 متره. اوس دغه 820 متره په دې باندې وشي تعداد پیدا کړو، ان د تعداد شمیر به وښیو 820 تقسیم شي پر 100 لسو 0 د 0 سره 2 ته، نو دلته څو نیالګي موږ دلته راوړی شو 2 ته نیالګي ضرورت ده او د هغې د فاصله باید 10 متره ونیسو تر ټولو دې لپاره چې د ټولو ترمنځ همدغه فاصله څومره شي مساوي راشي او زموږ سوال پرې حل شي. ګران زده کوونکو راځو بل سوال حلوو. بل سوال داسې ده ګران زده کوونکو وایي یو مستطیل لرو چې د هغې مستطیل عرض چې ده 14 متره او د هغې اوږدوالی چې ده 40 متره ده او دې نه موږ غواړو چې یو چې جوړ کړو د دې د مساحت نه، دغه مستطیل چې موږ لرو د دې د مساحت نه یو واړه مساحتو باندې د وویشو، د مستطیل شکل چې موږ ته کوم راکول کېږي چې 14 متره عرض لري او 40 متره هغه لري اوږدوال لري، د دې نه غواړو د دې مساحت په مربعو باندې وشي، د مربعو شکل باندې وویشو او دا مربع شرط دا ده چې تر ټولو غټ مساحت ولري، یعنې د هغې نه نور اعظمي ترین مساحت بل موجود نه وي، یعنې نور مربع ترې غټې جوړې د توان پکې نه وي چې د هغې نه غټې جوړې شي. او موږ ته دا هم وایي چې یعنې دغه مربع چې موږ جوړو د دې زله باید څومره وي او څو دانې مربع ترې نه جوړېږي. یعنې ګران زده کوونکو هدف یې دا ده. ګورئ ګران زده کوونکو وایي موږ او تاسو یو مستطیل لرو، داسې مستطیل شکله ځمکه ده یو ځای ده چې د دې عرض چې ده 14 متره او ضخامت چې ده هغه اوږدوالی چې ده څو ده 40 متره یا 40 متره ده، دغسې ده صحیح ده. اوس غواړو چې دغه مساحت چې هر څومره ده مستطیل ډول شکل لري موږ غواړو د په مربعو وویشو، یعنې مربع ونه جوړ کړو. مربع خو هر رقم ترې نه جوړوی شو، مثلا د 1 متر مربع 1 متر مربع هم ترې نه جوړوی شو، خو خبره شرط دا ایښی ده چې داسې مربع به جوړوي چې د هغې نه نورې غټې مربع امکان ونه لري، یعنې که موږ یو طول د هر مربع 1 متر ورکو خو د هغې نه غټ هم شاید امکان لري چې 2 متره راشي، د هغې نه غټ امکان لري چې 3 متره راشي که نه، یعنې څو دانې هغه غټ امکان چې تر ټولو غټ ده هغه کم یو دی. یعنې کله چې دلته موږ مربع جوړوو دلته مثلا یو مربع جوړوو د دې مربع دغه طول څومره راځي دغه طول یې څومره راځي دا راته وټاکه او تر ټولو باید غټ دې ټاکلی وي. کله چې تر ټولو غټه خبره کې ګران زده کوونکو د دې دواړو جی سی ډي پیدا کړي، یعنې 14 او څو ده 40. اوس دا دواړه په 2 ویشل کېږي دا 8 او دا 12 بیا په 2 ویشل کېږي دا 4 او دا څو ده دا 6 بیا په 2 ویشل کېږي دا 2 ده او دا 3 ده، نور نه کېږي دا به ضرب کړو ګران زده کوونکو 2 2 4 2 8. نو دلته موږ وایو د دې طول به یې څومره وي 8 متره وي. د 8 نه غټه مربع دې کې ته نشي جوړولی چې ټول مربع مساوي هم راشي، حتما به که د دې نه غټه جوړه یو حصه به باندې پاتې کېږي او که 8 متره مربع یې ونیسي دغه ټوله ځمکه هم درته په دې کې مصرفېږي او تر ټولو غټ مربع هم ترې نه جوړېږي 8 متره، نه طول به یې 8 متره نیسي عرض به یې 8 متره نیسي. اول سوال خو حل شو چې طول باید د مربعو څومره ولیکل شي، موږ وایو چې 8 باید ولیکل شي، یعنې 8 د دې ځواب شو. دویم جز دا د ګران زده کوونکو چې اوس 8 خو نیسي خو څو مربع ترې نه جوړوی شي، موږ به داسې کوو د دې لپاره 2 مساحته پیدا کړو. لومړی به د مستطیل مساحت پیدا کوئ، دویم به د چیش مساحت پیدا کوئ، د مربع مساحت پیدا کوئ. د مستطیل مساحت ګران زده کوونکو طول به راواخلئ د هغې طول په عرض کې به یې ضرب کړئ، دا دواړه به ضرب کوئ 14 ضرب څو کېږي 40. دا دواړه چې ضرب شي د دې مساحت د دې ټول ځای درکوي صحیح ده، د ټول اندغه مستطیل مساحت موږ ته راکوي. او که د مربع غواړئ ګران زده کوونکو پیدا کړئ نو تاسو باید دغه د دې طول په عرض کې ضربوئ، یعنې 8 ضرب د څو 8 صحیح ده ګران زده کوونکو، یعنې موږ د مستطیل مساحت هم لرو او د مربع مساحت هم لرو. اوس د دې لپاره شمېر پیدا کړو، دا غټ مساحت به په کوچني وویشي، یعنې A1 به راواخلئ په A2 به یې وویشي، یعنې 14 ضرب 40 تقسیم پر 8 ضرب 8 صحیح ده. دلته به وویشي 1 8 2 8 1 8 دلته 3 8 2 په 3 کې 6 نو 6 دانې مربع ته جوړوي، یعنې 6 دانې مربع موږ دلته جوړولی شو چې دغه 6 واړه مربع مساحتونه به د ټولو برابر وي او تر ټولو غټې مربع به همدا وي، دې نه نورې غټې مربع امکان نه لري که کوچنۍ جوړوي کوچنۍ شته ده بیا صحیح ده ګران زده کوونکو. دا سوال حل شو. بل سوال د ګران زده کوونکو و یو دوکاندار 2180 مڼې لري، 2970 مالټې دي دانې مالټې دي او 3115 دانې اناره دي او دا غواړي چې دا ټول په صندوقو کې یا په کریټو کې په مساوي شکل باندې وویشي، یعنې په مساوي ډول باندې، یعنې په هر کارتن کې د مڼو شمیر د مالټې شمیر او د هغې چې ده د انارو شمیر ټول یو بل سره شوي
برابر وي. خبره دا ده، اوله خبره دا کړې ده چې په هر صندوق کې باید څومره څو دانې میوې کېښودل شي، یوه خبره، او د ټولو څخه څو دانې صندوقونه جوړیږي، یعنې د ټولو صندوقو شمېر هم راته ووایي. اول خو ګران زده کوونکو سوال داسې ده چې دلته موږ مڼې لرو، یعنې اول جز لرو، یو لرو مڼې. د مڼو شمېر د ګران زده کوونکو څو دانې دلته ویلي 2160 دانې دي. او بله خبره یې کړې ده چې موږ مالټې لرو، دوه ورته وایو، مالټې 2900 اویا دانې دي. او درېیمه خبره چې موږ لرو ګران زده کوونکو هغه چې ده هغه انار دي چې 3115 دانې دي. داسې په داسې شکل د ګران زده کوونکو صحیح ده. او موږ د دې نه غواړو چې په مساوي ډول باندې دې دو چې وکړو په کارتنو کې کیدو. هسې خو موږ کولی شو چې یو دانه په کارتن کې کیدو که نه، مساوي ډول راځي، یعنې یو کارتن کې یو مڼه، یو کریټ کې یو مڼه، یو کریټ وازی ګوري یو دانه ده پکې که نه، دوه دانې کیدو امکان لري. ولې چې ټول خو په دوه کې شاید امکان لري مثلا په دریو کېږي، درې دانې کیدو. خو خبره دا ده چې وایي تر ټولو اعظمي تعداد باید کیدی، یعنې د هغې نه نور زیات کېښودلی نه شي، کم نه زیات، تر ټولو زیات، یعنې اعظمي هغه جی سی ډي د نوښته ده. نو تاسو به د دې درې عددونو په منځ کې به جی سی ډي پیدا کړئ. تاسو به راواخلئ 2 1 6 0 او بله ده 2 9 0 او بله ده 3 1 0 5. درې واړه به وویشئ. اول په څو ویشل کېږي؟ په دوو خو درې واړه نه کېږي، په دریو به یې وویشو ګران زده کوونکو. راسن دریو نه به شروع وکړو، دریو باندې ویشل کېږي که نه، ټول عددونه په دریو باندې د ویش وړ دي. 2 جمع 9 او 18 کېږي. نو ټول عددونه په دوو باندې ویشل کېږي، په دریو ویشل کېږي، دریو باندې به شروع کړو. دلته وایي 2 په دریو کې 21، دا پوره شو. 2 په دریو کې 6 0 په خپله. دلته راځو 9 په دریو کې 22، صحیح ده، 2 یې هغې ته ورکوو، 22 کېږي، 9 په دریو کې او 0 هم دلته ورکوو. دلته هم 1 3 یو نه کېږي 0 ورکوو، 3 3 9 یو هغې ته راکړه 5 3 15، صحیح ده. اوس بیا ځو په دریو ویشو، دلته بیا چې په دریو وویشئ راځي ګران زده کوونکو څو 2 3 راځي، شپږ یو دې ته ورکوئ، 12 شپږ 4 3 12 0 به دلته ورکوو، 3 3 9 3 3 9 0 او دلته 3 3 9 یو هغې ته ورکوئ، 12 4 3 12 یو هغې ته 5 3 15. بیا په دریو ویشل کېږي ګران زده کوونکو. اوس 8 په دریو کې 40 0 کېږي او یو 0 راځي، دلته یو او یو 3 3 راځي، یو دلته یو 3 3 یو هغې ته ورکوه 5 3 15. نور ګران زده کوونکو دا په دریو باندې نه ویشل کېږي. نو په څو ویشو؟ په 5 ویشل کېږي. نو 5 باندې به ویشو، صحیح ده. 5 باندې وویشئ ګران زده کوونکو، یو 5 کېږي، صحیح ده. 3 هغې ته ورکوئ، 10 کېږي، شپږ 15 10. اوس به راشو دا 2 15 10 شو، یو هغې ته ورکړه 2 15. بیا هم څو راځي ګران زده کوونکو؟ 2 15 10، یعنې 2 15 ګران زده کوونکو، یو هغې ته 2 15 بیا شو. دلته راځو څو ته؟ 2 15 10، یو هغې ته ورکړه 3 15 15. نور د ویش وړ نه ده ګران زده کوونکو. نو موږ راسن عدد چک کوو، عددونه ضربوو سره دلته به یې ضرب کړو. 3 په دریو کې یا وایو چې 3 په دریو کې 9 9 په دریو کې ویش، ویش په 5 کې 115، یعنې دلته د دې د ټول حاصل ضرب چې موږ پیدا کړو 115 راځي. 115 دانې باید هر کریټ کې تاسو میوه کېدی، یعنې که هر کریټ کې موږ مڼه ږدو څو دومره باید کېدو 115 دانې، او که مالټې کېدو څومره کېدو 115 دانې، که مثلا انار کېدو څو دانې کېدو 115 دانې. د 115 دانو نه ګران زده کوونکو ډېر کېښودای نه شي. که ډېر کېدی بیا داسې کریټونه راځي چې هغې کې اویا دانې پاتې کېږي، یعنې ټول مساوي تقسیم نه شول. هغه کوم سوال چې موږ نه کړی باید شرط دا دی چې ټول باید مساوي تقسیم شي، ټولو کریټو کې باید یو رقم وي، داسې نه چې اخر کې ګوري یو بوجۍ مڼې یا انار موږ ته پاتې، هغه خبره نشته پکې. او ټیټ ترې روایلی شي ګران زده کوونکو، دې نه کم شته، اما شرط دا یې ښیي چې تر ټولو زیات څومره کېښودی شي، صحیح ده که نه؟ تر ټولو زیات څومره کېښودی شي. اول خو تعداد شمېر پیدا شي چې 115 دانې موږ په هر کریټ کې کېښودی شو. اوس شمېر د هر کریټ څومره ده ګران زده کوونکو؟ نو راخلو دومره مڼې چې لرو دا به راواخلو، په څو به یې وشي؟ 115 دانې باندې. کله چې ګران زده کوونکو 2160 په 115 باندې وویشو ګران زده کوونکو، 115 باندې وویشو، نو شمېر د دې داسې تقسیم کې 14 دانې کریټه راځي. او کله چې 115 باندې د مالټو شمېر وویشي 22 کریټه راځي. او کله چې راواخلو د هغې شمېر راواخلو د انارو په 115 وویشو، نو 23 راځي ګران زده کوونکو، 23 دانې راځي، صحیح، 23 کریټه. اوس دا د کریټو شمېر شو. نو ټول کریټونه ګران زده کوونکو چې تاسو جمع کوئ د شمېر د ټول کریټو به هم پیدا شي څو کریټ ته نه جوړ شول. 6 او 2 ګران زده کوونکو 8 8 او 3 11، یو دلته یوې اصل، یو 2 3 3 2 5 5 یو شپېته، څو شپږ یو سلو، یعنې یو شپېته کریټه ترې جوړ شول. یو شپېته کریټه میوې جوړې شوې ګران زده کوونکو، او هر کریټ کې باید 115 دانې چې وي هغه وي باید.
میوې باید وي چې ټول مساوي راشي او ټول مساوي وویشي. بل سوال د ګران زکونکو وای 3 دانې پړي لرو چې د هغې د هر پړي اوږدوالی چې د 6 متره 12 متره او 13 متره دی او غواړو چې د دې نه واړه کوچني قطعات جوړ کړو اندغه پړو د 3 دانې چې دي او داسې قطعات ترې جوړ شو چې د هغې د طول چې د اعظمي وي یعنی د هغې نه نور غټ قطعات جوړ نشي او په داسې شرط چې ضایعات هم ونه لري. نو تاسو وایئ چې هر قطعه به 100 متره وي. یعنی ګران زده کوونکو خبره دا ده چې موږ هم 3 دانې هغه لرو یعنی 3 رقمه پړي لرو یو 6 متره ده یو 12 متره ده او یو 18 متره ده ګران زده کوونکو 18 متره ده. دې نو غواړو ګران زده کوونکو چې واړه پړي قطعې جوړې کړو واړه ترې جوړې کړو. شرط دا ده ګران زده کوونکو دا قطعې چې جوړوي باید دا ټولې مساوي وي او قطعې جوړې ټول مساوي او تر ټولو غټې وي. یعنی تو خو اول ویلی شي چې استاد یو متر ترې نه جوړ کړه هغه ټول مساوي راځي یو متر دا 1 متر 12 دانې کېږي دا 1 متر 18 دانې کېږي که نه وړې قطعې شوې. خبره دا ده چې دلته ویلې اعظمي یعنی تر ټولو غټه یعنی د هغې نه غټه قطعه یعنی امکان ولري چې جوړی کړي. دې نه خو څو رقم قطعې مساوي راځي ګران زده کوونکو اوس ماته 3 متره هم جوړ کوی شو که نه 4 متره هم کوی شو مزه 2 متره هم کوی شو خو موږ ته ویلي دي چې د هغې نه غټ امکان ونه لري هغومره یعنی تر غټ هماغه غټ ترین چې هغې نه موږ غټ امکان ونه لري تر ټولو غټې موږ ته تعین کړي. تر ټولو غټې موږ غوښتی ده او موږ ته ویلې چې هغه قطعې او اوږدوالی به څومره هغه هم راته ووایي. نو موږ څه کوو تر ټولو غټې چې ولې د ټولو منځ کې چې پیدا کوي جی سی ډي پیدا کوي. 6 ده ګران زده کوونکو 12 ده او 18 ده په 2 وویشئ دا 3 کېږي دا 6 کېږي دا څو کېږي دا کېږي نه اوس په 2 نه کېږي په 3 وویشئ ګران زده کوونکو دا 1 شو دا 2 شو او دا هم 3 شو نور د عددونه نه کېږي دا دواړه ضرب کوي 2 ضرب د 100 3 2 3 6 نو تاسو هره قطعې به څو وویشئ 6 متره دا خو تر 6 ته جوړ دی دې نه 2 قطعې جوړې کړي دې نه 3 قطعې جوړې کړي دې نه نور غټ قطعه تاسو نشئ جوړولی داسې نشئ کولی چې 7 متره جوړ کړي نو واړه ترې امکان لري خو سوال کې راغلی تر ټولو غټ امکان چې شته هغه راته ووایي. بل سوال دا ګران زده کوونکو چې آخري سوال دا همدې ته متوجه اوسئ چې په دې پوه شئ. بل سوال داسې راغلی ګران زده کوونکو چې 3 بې لره هغه دي مثلا مایات دي 3 بې لره دي چې د یو حجم 48 لیتره ده د بل حجم 2 لیتره ده د بل حجم 108 لیتره ده او د 3 ډوله مختلفو مایاتو څخه ډک شوي دي. موږ غواړو چې د دې نه مثلا وړو قطیو کې د دې وویشو. دا قطۍ تاسو په داسې شرط وټاکئ چې د دې قطۍ حجم اعظمي وي. یعنی دلته د اول خو نه دغه 48 د 3 ډوله هغې چې راکړي دي 3 ډوله مایات چې راکړي دا به ټول پې مساوي تقسیم داسې نه چې آخر کې بیلر کې وګوري چې 1 لیتر نیم لیتر اضافه پاتې اضافه چې پاتې نه زیات ترې نه دې شیانو نه پاتې ټول په مساوي ډول وویشل شي او اعظمي ډول باندې وویشل شي. یعنی د هغې نه بل غټ هغه موجود نه وي یعنی وړه قطۍ موجود نه وي. یعنی خبره دا ده ګران زده کوونکو یعنی موږ 3 بیلر لرو یو وړوکی بیلر ده صحیح ده یو لږ غټ بیلر ده او یو د ټولو نه غټ بیلر ده داسې صحیح ده. لومړی بیلر چې ده 48 لیتره حجم لري دویم چې ده 2 لیتره حجم لري او دریم چې ده 108 لیتره حجم لري ګران زده کوونکو صحیح ده. اوس زه غواړم چې دې نه وړوکی چې جوړ کړم وړوکی د ټول راخلم په وړو قطیو وویشم. مثلا یو قطعه جوړوم داسې یو قطعه مثلا سطلونه جوړوم چې هر څوک انتقال په اسانۍ ورکړي که نه و دا خو څوک اوس فرض مثال موږ نه اخلي مثلا یو څوک راځي وایي زه دغه مایع ته ضرورت لرم و دا مایع خو ټول بیلر دننه نه وړي وایي ما دومره پکار ده اوس یو څوک لږ یو څوک ډېر ته مجبور یې چې یو ستاندرد شی جوړ کړي چې هر چا ته ووایي چې همدغومره باید واخلې صحیح ده که نه لکه رنګو کې چې 1 لیتره پیدا کېږي اوس ته ورته چې مثلا د 10 روپو راکړه د 10 روپو خو هغه وایي نه درکوي که نه تا ته وایي چې همدغه قطعه به اخلم دلته مو دا غواړي یو ستاندرد شی منځته راوړي ستاندرد همداسې درته راوړي وایي ته ماته وایي چې دا باید اعظمي وي کوچنی نه کولی شو دې نه 1 لیتره جوړ کړه ټول تقسیمېږي مشکل نه لري که نه 40 قطعې دا کېږي 2 دا کېږي او 30 هغه کېږي په 2 ویشه مثلا 2 نه غواړي تر ټولو غټ غواړي تر ټولو غټ چې وایي د دې جی سی ډي پیدا کوي 48 دویم د 2 دریم د 108 نو دا به راواخلئ ټولو په یو وخت کې وویشئ اول په 2 دا 2 کېږي 4 دا 6 کېږي یو یعنی وبخئ دا 3 کېږي 3 او 3 یو هغې ته ورکړه 6 10 او دلته 15 او 4 بیا په 2 ویشل کېږي ګران زده کوونکو دا 12 شو دا 18 شو او دا چې دا 2 یو هغې ته ورکړئ وویش اوس په 3 وویشو په 2 نور نه کېږي ګران زده کوونکو دا 4 په 3 کې 12 دا چې دا 6 په 3 کې 18 او دا 9 په 3 کې 18 صحیح ده نور خو وویش
نور خو داسې عادت نه لرو ګران زده کوونکو چې د 4 شپږ او 9 په یو وخت کې پوره تقسیم شي. نو دغه عددونه ضربوو. نو ضربوو چې 2 ضرب د 2 ضرب د 3 لیک څو کېږي 12 لیتره. نو ته دغه وړه قطۍ چې جوړوي څو لیتره باید وي 12 لیتره وي چې دام پې پوره ټول تقسیمیږي دام پې پوره ټول تقسیمیږي او دام پې پوره ټول تقسیمیږي. د دې نه بل غټ قطعی یا بل ظرف ته نشي جوړولی چې دې د پوره تقسیم شي او آخر کې ضایعات هم ونه لري. نو تر ټولو غټ هغه سطل یا تر ټولو غټ لوښی چې و تاسو جوړ کړه چې باید 12 لیتره وي. صحیح ده. اوس موږ ته دا دویمه خبره دا ده چې د دې نه بیا څو قطۍ ښی جوړېږي، د دې نه څو قطۍ بیا جوړېږي، د دې نه بیا څو قطۍ جوړېږي. نو موږ څه رقم کوو؟ هغه د مړو حساب ده، مخکې مې چل کړه. 8 راخلو ګران زده کوونکو په 1220 شو چې موږ ته راکوي 4. نو 4 قطۍ د دې نه جوړېږي. صحیح ده. 4 قطۍ د دې نه جوړېږي. 2 به راواخلئ 2. صحیح ده. او په څو به یې وویشي؟ په 1200 به یې وویشي چې 6 دانې د دې نه جوړېږي. څو دانې جوړېږي؟ 6 دانې قطیانې د دې نه جوړېږي. صحیح ده. بل به راواخلئ 108 به راواخلئ تقسیم به یې کړه په 1200 چې 9 دانې قطۍ د دې نه جوړېږي چې مجموع ټول بیا راځي ګران زده کوونکو 19 دانې قطۍ، یعنې 19 قطۍ هماغه دوکان کې د دې 3 بیلرو نه څه کېږي؟ جوړېږي. صحیح ده ګران زده کوونکو. دا و ګران زده کوونکو د جی سی ډي یا د تر ټولو غټ مشترک قاسم عبارتي سوالونه. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. نور سوالونه چې تاسو په کتابو کې د مکتب کتاب نور د کورسونو کتابونو کې تاسو ګورئ نو هغه سوالونه در سره مطالعه کړئ. د سوالونه انشاءالله ټول ته معیار دي، همداسې چې مال کړه انشاءالله هغه سوالونه تاسو مالوئ. خو لږ لږ اوس بلد شوئ انشاءالله بعد دې نه سوالونه اسانۍ باندې حلوئ. کوم سوال باندې چې نه پوهېدئ کوم سوال هم پیدا کړه او دې برخه کې و نو کوشش وکړئ چې ماته یې راولېږئ. انشاءالله کوشش کوم چې ډېر زر یې درته حل کړمه. دا و ګران زده کوونکو د نن درس هیله ده چې یو شی مو زده کړی وي. ښه وخت ولرئ. په مخه.